سلامونه ملګرو، الله دې وکړي چې ټول روغ او جوړ یاست او ژوند مو ښه روان وي. د یو نوي ویډیو سره بیا ستاسو خدمت کې حاضر یم. ملګرو، نن مې غوښتل چې ستاسو د پوښتنو نه علاوه یو داسې موضوع باندې تاسو سره یو دوه دقیقې خبرې وکړم چې هغه ډېره زیاته ضروري موضوع ده. لکه څرنګه چې دغه ویډیوګانې ما د مقصد دپاره شروع کړي چې هغه کوم غلط معلومات دلته د افغانانو په منځ کې خواري شوي دي، زه د هغې مخنیوی وکړم او دلته چې کوم زموږ او ستاسو ورونه راځي، افغانان راځي، چې هغو ته صحیح لارښوونه وشي او هغوی دلته کوم چې مشکلاتو سره مخ کېږي هغو سره دوی باید مخ نشي او دغه غلطو خبرونو د وجې، غلطو خبرو د وجې چې کوم دلته خواري شوي دي هغو د وجې دوی ته دلته په ژوند کې مشکلات پېښ نشي. نو ما غوښتل تاسو سره یو داسې خبره باندې، داسې یو موضوع باندې دوه خبرې وکړم. هغه دا ده چې هر کله تاسو کله یو خبر په اړه باندې کله معلومات اخلئ، تل تاسو کوشش کوئ چې هغه خبر د یو دقیقي موضوع نه وي. زما د دقیقي موضوع نه مطلب دا دی چې د یو داسې ځای نه هغه خبر تاسو واخلئ چې هغه یو اعتبار لرونکي، یو ذریعه، یو سورس وي. بل ما غوښتل چې ستاسو سره دا په دې اړه باندې مخکې په تېره شوي ویډیو کې هم ما یو دوه درې خبرې تاسو سره کړې وې چې ستاسو دپاره دلته چې کوم دی دغه زما یوټیوب چینل، زما فیسبوک یا مثال زه چې د کوم ځای نه کومه خبره تاسو سره شروع کوم، دا به ستاسو دپاره ډېره زیاته یو دقیق سورسي، یو دقیق ذریعه، یو دقیق منبع به ستاسو لپاره معلوم کوم چې تاسو ته معلومات اخلي. هغه په دې وجه باندې چې زه هغه وخت تاسو سره یو خبر شریکوم یا هغه وخت زه تاسو سره یو معلومات شریکوم چې کله زه مطمئن شم، کله زه هغه خبر یا هغه معلومات د یو دقیق ادرس نه واخلم، نو هغې نه بعد زه تاسو سره هغه معلومات شریکوم. زه تل کوشش کوم چې زه کله 100% مطمئن شم، زه یو معلومات یا د قانون کې کوم تغییرات راځي یا یو کوم نوې خبرې یا نوې قانوني یا کوم داسې نور مشکلات دي دلته د پناه غوښتنې په باره کې، نو چې کله زه هغو معلوماتو په اړه باندې مطمئن شم، هغه معلومات زه راخلم، تاسو سره بیا په ویډیو په شکل باندې شریکوم. نو ستاسو دپاره چې کوم دی دغه زما یوټیوب چینل، زما فیسبوک صفحه چې کوم ده، دا یوه دقیق ادرس کېدلی شي. دې نه بعد هر کله چې تاسو ته کوم مشکل یا کوم سوال یا کوم پوښتنه پیښیږي، تاسو کولی شئ زما په یوټیوب چینل تاسو ته پوښتنه پرېږدئ په کمنټ په برخه کې او زه به په هغې باندې تاسو ته ویډیو جوړوم، تاسو ته معلومات درکوم. تاسو تر هغې پورې یو خبر باندې یقین مه کوئ تر څو پورې چې هغه خبر زما د فیسبوک یا زما د یوټیوب چینل نه تاسو سره نه شریک شوی. په دې معنا باندې چې زه هغه وخت یو خبر یا یو موضوع تاسو سره شریکوم چې کله زه 100% مطمئن شم، هغه زه د یو صحیح ادرس نه واخلم، هغې نه بعد زه تاسو سره هغه خبر شریکوم. نو د دې سره به داسې کار وشي چې صرف کومه غلط خبرونه دي، کوم غلط معلومات ستاسو منځ کې دلته خپرېږي، د هغې به مخنیوی وشي او تاسو به داسې ډېر غلطو معلوماتو نه ځان بچ کړئ چې کوم تاسو ته په آینده کې مشکلات جوړولی شي. نو ستاسو دپاره چې کوم دی دغه زما یوټیوب چینل او زما فیسبوک صفحه چې کوم ده هغه یو دقیق ادرس کېدلی شي. انشاءالله زه به کوشش کوم چې هره موضوع راځي زه په هغې په اړه باندې تاسو ته دقیق معلومات درکوم. بله بیا زه دا خبره تکراروم که تاسو ته هر څنګه پوښتنه وي، نو تاسو تر هغې نه چې تاسو د بل چا نه معلومات وکړئ یا بل ځای نه تاسو معلومات اخیستلو کوشش وکړئ، هغه پوښتنه ما دلته کمنټ په برخه کې پرېږدئ، زه به په هغې باندې خامخا تاسو ته ویډیو جوړوم، خامخا به هغې تاسو د پوښتنې جواب درکوم او تاسو ته به دقیق معلومات درکوم. بل اکثره ملګري دغه یو ګیله لري چې ما ډېره مخکې پوښتنه کړې وه او تر اوسه پورې تا جواب نه دی راکړی. هغې وجوهات دا دي چې زه خپله کار کوم، زه خپله دلته مصروف یم، تاسو دلته د ژوند بهتر معلومات دی، دلته ژوند چې کوم دی هغه ډېر زیات مصروفه دی او هر څه په خپل وخت باندې دي، هر څه چې کوم دی هغې لپاره موږ تاسو تقسیم اوقات لرو. نو دې لپاره کله کله ناوخته کېږي، خو دې په معنا دا نه ده چې زه به تاسو ته جواب نه درکوم. زه به انشاءالله ستاسو څومره پوښتنې دي، څومره پوښتنې تر دا دمه پاتې دي یا تاسو دې نه بعد پوښتنې کوئ، زه به د هغې ټولو تاسو ته جوابونه درکوم، تاسو ته به دقیق معلومات درکوم، تاسو ته به ویډیو جوړوم. او بله دا ده چې زه تاسو ټول ملګرو ته هیله لرم چې کوم ملګري نوي راځي، نوي راغلي دي یا کوم معلومات زما د یوټیوب یا فیسبوک په اړه معلومات نه دی، تاسو ورسره دغه زما یوټیوب چینل یا فیسبوک صفحه چې کوم دغه شریکه کړئ تر څو دوی ټولو ته دغه د یو صحیح معلوماتو دپاره یو صحیح ادرس، یو دقیق ادرس هغوی ته په لاس ورشي او آینده کې هغوی داسې غلطې فیصلې ونه کړي د غلطو معلوماتو د وجې. نو غوښتل مې په دغه باندې یو دوه درې خبرې تاسو سره وکړم. د ټولې ویډیو خلاصه خبره دا ده چې دغه زما یوټیوب چینل چې کوم دی دا ستاسو دپاره یو دقیق ادرس دی، یو هغه معلومات به تاسو سره شروع کوم چې تاسو په اعتبار کولی شئ، ستاسو دپاره دقیق وي، ستاسو دپاره بلکل دا صحیح معلومات دي او تاسو تل زما په دغه یوټیوب چینل زما په معلوماتو باندې چې کوم دی اعتبار کولی شئ، تاسو د یو دقیق ادرس په سترګه ورته کتلی شئ. نو مننه ملګرو، تر بلې ویډیو پورې به الله سپارم، په مخه